د لوی او بخښونکي خدای تعالی په نامه عزتمندو لیدونکو د دې ګړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. بشپړ خبرونه که چیرې تړون ونه شي ایرانیان به له سختو ورځو سره مخ شي. ډونالډ ټرمپ د دې خبرې په څرګندولو سره ویلي چې د برید او جګړې پرېکړه به خپله کوي. د امریکا دفاع وزیر هم ویلي چې ټول انتخابونه پر میز دي او د ایران اسلامي جمهوریت اعلان کړی چې د امریکا هر ډول برید ته به پرېکنده ځواب ورکړي. په جنیوا کې د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو اترو د راتلونکي پړاو په درشل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه د اسلامي جمهوریت سره یوې هوکړې ته رسیدل غوره ګڼي او که وروستی هوکړه ونه شي نو دا به د ایرانیانو لپاره بده ورځ وي. په دې حال د امریکا د جګړې وزیر پیټ هیګس له خبریالانو سره په مرکه کې وویل چې تهران فرصت لري ترڅو واشنګټن سره یوې هوکړې ته ورسیږي. هغه زیاته کړه دا هغه پایله ده چې د امریکا ولسمشر یې غواړي او که تهران یوې هوکړې ته ونه رسیږي نو وروستۍ پرېکړه به د ډونالډ ټرمپ په لاس کې وي. په ورته وخت کې د هند حکومت په ایران کې خپلو اتباعو ته ویلي چې ژر تر ژره له دې هېواده ووځي. په دې حال د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز امیر حاتمي ویلي چې متحده ایالات په دې فکر کې غلط دی چې اسلامي جمهوریت په یوه بېچارهګۍ حالت کې دی. هغه زیاته کړه چې لوی ایران د ماتېدو نه دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند اسماعیل بقایي په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د اسلامي جمهوریت پر وړاندې هر ډول تیری ته به قاطع ځواب ورکړل شي. هغه زیاته کړه چې د تسلیمېدل کلمه د ایران په قاموس کې شتون نه لري. اساساً هم منش و کنش ایرانی ها نشون داده که با تسلیم میانه‌ای ندارند. خواست ملت ایران به ویژه در این 47 سال عزت و استقلال و احترام به حرمت تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران بوده. از لحاظ حقوق بین الملل اساساً صحبت کردن از تسلیم با همه اصول و قواعد حقوق بین الملل مغایر هست. په دې حال سره د امریکا او اسلامي جمهوریت ترمنځ د خبرو اترو درېیم پړاو د پنجشنبې په ورځ ټاکل شوی او داسې انګېرل کېږي چې دا خبرې اترې د یوې جامع هوکړې او یا د یوې جګړې د پیل لپاره تر ټولو پرېکنده خبرې اترې به وي. د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د برېښنا شبکې جوړولو پروژه چې لګښت یې 50 میلیونه افغانیو څخه زیات دی د بدخشان د برېښنا ریاست له لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. مسؤلان وایي دا پروژه د دې لپاره پلي شوه چې د اوسیدونکو برېښنا ته لاسرسی ښه شي او تخنیکي ستونزې راکمې شي. د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د برېښنا بند د ښه والي او شبکې جوړولو پروژه د بدخشان د برېښنا ریاست لخوا له 50 میلیون افغانیو په زیات لګښت سره ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د بدخشان د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې دا پروژه د بدخشان د برېښنا رسولو د خصوصي بودیجې څخه ترسره شوې او موخه یې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ د اوسیدونکو د برېښنا ستونزې کمول دي. د بدخشان انرژي آغا خان نه بدخشان انرژي نه واویشتله د شرکت برق بدخشان یعنی دولتي چوکاټ ته واویشتله. نو له هغه وخت نه چې موږ دلته رالو تر ټولو اساسي مشکل چې موږ ولید ډیر یو بد وضعیت کې د بهارک ولسوالۍ شبکه وه. یعنی په داسې وضعیت کې وه د بهارک ولسوالۍ شبکه چې 50% ضایعات یې درلودل. د بدخشان د بهارک ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي له دې اقدامه خوښ دي او په ولسوالۍ کې د نورو برېښنا فابریکو د جوړولو غوښتنه کوي. خواهشم از دولت از این است که بعد از این وقت پروسه وقت اگذره سرمایه‌گذاری شود تا این وقت بتونه یک مشکلات مردم باره برطرف کنه. هنوز مشکلات زیاد داریم در حساب برق. اگر از امارات خواسته ما هم است که همکاری زیاد بیشتر صورت بگیره ما خوشحال هستیم. بازم تقاضای ما هم است که همین برق‌های کوچک از بین ببره. همین برق‌های کوچک بسیار مشکلات زیاد داره. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ د برېښنا بند په تیرو کلونو کې له زړېدو سره مخ و او تولید شوې برېښنا د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو اړتیاوې نه پوره کولې. د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې یوازې په تېرو یوې میاشت کې له هېواد د ریل پټلۍ له لارې له 720,000 میټریک ټنه څخه ډېر تجارتي مالونه وارد او صادر شوي دي. دغه وزارت زیاته کړې چې د دې صادراتو وارداتو لویه برخه میوې، کاڼي او انار جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو د 4 میاشتو راهیسې تړل کېدو وروسته صادرات او واردات په دې موده کې درېدلي دي. خیر بینی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو له تړل کېدو او له دې هیواد سره د سوداګرۍ له کمښت وروسته اسلامي امارت په دوامداره توګه هڅه کړې چې له پاکستان سره بدیلې سوداګریزې لارې ومومي او د منځنۍ اسیا هیوادونو او ایران سره خپل صادرات او واردات زیات کړي. د اسلامي امارت د عامه ټولګټو وزارت اعلان کړی چې یوازې په تیره یوه میاشت کې د افغانستان د اورګاډي له لیکو 926,580 میټریک ټنه توکي صادر او وارد شوي دي. د 1404 هجري شمسي کال د دلوي میاشتې له پیله تر پایه د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 926,580 میټریک ټنه انتقالات شوي دي چې نفتي، غیر نفتي او نور مواد د هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د انتقالاتو له ډلې یوه برخه صادرات دي. په دلوه میاشت کې 2353 تنه صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه، معدني ډبرې او د انار جوس دي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت هڅه کوي تر څو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. خو اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د سوداګریزو لارو تړلو سره دا کولی شي د افغانستان ځینې اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. بسته شدن 2 بندر کلان افغانستان چون تورخم و اسپین بولدک و در حقیقت 4 بندر او را تا اندازه زیاد رفع میکنه. از این لحاظ این حرکت بسیار جالب بود که سیاست‌های پاکستان کاملا به شکست مواجه شده و باز بودن بنادر آقینه و اسلام قلعه و پولوشن بندر حیرتان و از اون طریق آسیای میانه و فکر میکنم که این یک حرکتی بوده که جلوگیری از بین رفتن موقعیت جیو استراتژیک افغانستان است که در حقیقت او پر طاووس افغانستان به شمار میره. د یادونې د ایران مخکې اعلان کړی و چې د افغانستان له بازارونو یې د خپلو اړتیا وړ یو شمېر توکو د وارداتو کچه لوړه کړې ده او د اسلامي امارت چارواکو هم له هند، منځنۍ اسیا هیوادونو او بنګلادیش سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د هیوادونو ته سفرونه کړي دي او د دې هیوادونو له چارواکو سره یې په خبرو اترو کې د اقتصادي اړیکو پر پراخولو ټینګار کړی دی. په کوهاټ کې د پولیسو پر یوه موټر په وسلوال برید کې د یو پاکستاني افسر په ګډون 4 پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د برید وروسته وسلوال د پولیسو موټر هم سوځولی دی. د کوهاټ د پولیسو مشر ویلي چې پیښه د شکردره سړک پر سړک رامنځته شوې او ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د پیښې وروسته نور ځواکونه هم سیمې ته استول شوي. د کوهاټ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال تر برید او د موټر سوځولو وروسته له سیمې تښتېدلي او په سیمه کې وسلوالو پر وړاندې چاڼیز عملیات پیل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.